د هنر پوینټ درنو مینوالو سلامونه مې قبول کوي. امید لرم چې روغ او جوړ به یې. ښځې د کوم ځای نه په شوق کې راځي او هغه څنګه معلومه کړو چې ښځې لا څنګه خوند ورکوي او شهوت یې پوره شي او انزال شي. سلامونه دوستانو، ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. ملګرو، د ویډیو کتو نه مخکې درته یادونه کوم که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یئ او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان وهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. د ښځې د شهوت ځای څنګه پیدا کړو او ښځه خپل خاوند ته ولې نه وایي. ملګرو، په سلو کې 90% ښځې داسې دي چې خپل خاوند ته نه وایي چې ما سره داسې سیکس وکړه. اکثر ښځې شرمیږي نه وایي چې ما سره داسې سیکس وکړه چې ما ته یې خوند حاصل شي. نو ملګرو، تاسو کولی شئ چې د ښځې د شهوت ځای داسې پیدا کړئ. ښځه دا دوه کارونه نه خوښوي، خو په کار دي چې تاسو ورسره وکړئ، ځکه تاسو ته ښځه نه وایي چې تاسو ما سره داسې کار وکړئ. او هر کله چې تاسو غواړئ چې ښځه ګرمه کړئ نو تاسو کولی شئ چې په اسانه د هغې د شهوت ځای پیدا کړئ. نو د ښځې د غوږ پسته غوښه چې د غوږ سره تړلې شوې وي او کولی شئ چې تاسو ترې هم خوند واخلئ. د غوږ هغه پسته غوښه چې په ګوتو سره یو څو منټه ومږئ او بیا به یې په خوله کې ونیسئ. نو په دې طریقه به ښځه په 2 منټو کې ګرمه شي او بیا به خپل نفس یعنې اوباما به د ښځې په شرمګاه کې د 5 منټو پورې مږئ را مږئ. نو ښځه به د شوق د لاسه ډېره بېتابه شي او ښځه به ترې خوند واخلي او سړی به ترې هم خوند واخلي. مننه کوم چې ویډیو م را سره تر اخرې پورې وکتله. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک او شیر یې کړئ او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.